د نن ټکی اسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. عبدالسلام عابد صاحب د خبره په ارتباط باندې چې اسلامي نظام، زه وایم دا داسې یو سوال دی، زما په فکر باندې سوال په ځای سوال دی. داسې یو سوال دی چې یو څوک پوښتنه وکړي چې لمر رڼا اچوي که نه اچوي. مثال په طور هغه منطقیان چې ډېر بدیهي ورته وایي اسلامي نظام خو موږ داسې د ټولو عمرونه تقریبا 40 کاله 50 کاله 60 کاله دي، هر چاته معلوم ده چې په اسلامي نظام کې څه ده. د قاتل، د مفسد، د خاین، د هر چا سزا او د ښځې د هغې حقوق دا هر څه معلوم دي. فکر کوم د دغه تشریح ته به ډېر ضرورت نه وي او داسې امکان دی ولري چې عام خلک د افغانستان خلک خصوصا د اوسنی نسل چې 100 کاله د امریکایانو د اشغال په زمانه کې پیدا شوی دی، لوی شوی دی، د هغې خلکو ته د هغې ځوانانو ذهنونه داسې د بعضې خلکو جوړ کړي دي چې اسلامي نظام دې ته وایي چې د طالب په لاس کې به ډنډه وي او بل کار به یې نه وي. دا ذهنونه د هغې خلکو جوړ شوي دي او دا چا جوړ کړي دي؟ دا هغه یو څو مفسدو چارواکو جوړ کړي دي چې د افغانستان اوسني اشغال ته حضور وایي، اشغال نه بولي. زما یادېږي ډېر د عمر والا نه یم، خو داسې مې یادېږي چې روسان افغانستان ته راغلي وو. روسانو دومره ظلمونه په لسمه حصه هم نه دي کړي لکه څومره ظلمونه چې امریکایانو، څومره وحشتونه چې امریکایانو وکړل. سره دي چې روسان به خلکو وحشیان معرفي کول او دا خلک یې بشردوستان معرفي کول. هغه بلک واټر ادارې، هغه بلک واټر ملیشې ورته جوړې کړي دي چې نه په هغې باندې اشرف غني خبر دی، نه په هغې باندې د ولایت والي خبر دی چې هغه څه کوي. خدای نخواسته د چا ناموس بې عزته کوي، څوک بې ګناه قتلوي، پوښتنه نشته چې دا ولې او چا وکړه. نو اسلامي نظام به د دغه شیانو مخه نیسي، حاصل به یې دا وي. او بله یوه خبره کوم، ډېره عفوه غواړم، اگر چې تاسو ته ښه معلومات دي، دا استاد مزمل صاحب خو زه له پخوا نه مثلا په نام پېژنم، کریدلی مې نه و. دا نور مشران 14 کاله تاسو د روسانو په مقابل کې وجنګېدئ، 14 کاله تاسو قرباني ورکړه، جهاد مو وکړه، شهیدان مو ورکړل او د نجیب یا روسانو به ویل چې دا پنجاب دی، دا افغان نه دی. د افغانستان د مجاهدینو بریا د هغې پګړۍ پنجاب ته په ورسر کوله، ځکه بله لاره نه موندله. 20 کاله طالب، مجاهد، حافظ و قري د افغانستان ملت د دغه کفر په مقابل کې وجنګېدو. الله تعالی دغه مډال ورنصیب کړو چې نن اشغال ختمولو ته نږدې کړی، هغه یې دې ته آماده کړي چې زه وځم لار راکړه فقط. دغه پګړۍ اوس بېرته بیا هم پنجاب ته په ورسر کېږي. یعنې دا څنګه افغان دی چې د افغان په غیرت شرمېږي او هغې ته دښمن وایي د هغې په غیرت نه شرمېږي. دغه مډال هغې ته ورکوي، د خپل افغان هغه نه نشي اخلي. یو او دوهم دا ده، د پنجاب څومره قوي دی، څومره زورور دی چې 20 کاله د 48 ملکونو سره جنګېږي او نور مادي و یا مثلا سیاسي حمایت خو چې نور ملکونه کوي هغه خو کېدای شي 80 ته ورسېږي. دا د یو پنجاب مقابله دا بغیرته نشي کولی، بېادبي د معافي. دغه یو پنجاب لګېږي ستا سرحدونه ولي، ستا په سرحدونو کې ماشومان شهیدانوي، توپونه درته راولي او ته فقط ولګېږي شکایت وکړې، ولې خو یو جواب خو ورکړه که نه. نو چې ته د یو پنجاب محاصره د امریکا، بریتانیا، اسپانیا د چا و د چا نه ویني، ظالمه خو استعفا وکړه، لاړ شه کور ته لاړ شه، امریکا ته پناه یوسه، جرمني ته پناه یوسه. د اقتدار پرېږده افغانانو ته چې یو څوک راولي، یو څوک سړی پیدا کړي
چې د خاورې دفاع وکړي، د افغانستان د ماشومانو د ناموس دفاع وکړي، په عوض د دې چې معتادان، په عوض د دې چې چرسیان او بانګیان په افغانستان کې میلیونونو ته رسیږي، په عوض د دې چې زموږ ښایسته ځوانان هغه له افغانستانه منډې وهي، په کښتیو سیندونو کې غرق کېږي. الله دې تا غرق کړي، خو پرېږدي چې د افغانستان ته یو څوک کار وکړي. د پوهنتون مثال به درته وایم، دا د پوهنتون برید دا شهیدان چې وکړل، بې ګناه محصلین شهیدان کړل، څومره عجبه یو منطق دی. سم برید نه دی شوی، سر ته نه دی رسېدلی، نتیجه یې راووته، وایي دا طالب کړی دی. او الله تعالی شرموي، داعش ورته وایي نه ما کړی دی، طالب ته نمبر ما ورکوه، د برید وایي ما کړی دی. تا چې زه په خپلو مېلمستون کې ساتلی وم، تا چې له جوزجانه له کونړه زه کابل ته راوړم، په هلیکوپټرونو کې دې راوړم، دا برید ما کړی دی، طالب نه دی کړی. خو بیا هم په طالب رااړوي. یو او دوهمه دا ده، پلان دی. ګوره 2 ورځې 3 ورځې مخکې امرالله طالح وویل، وایي په یو څو ورځې بعد به د کابل په دیوالونو باندې د هغې طالب مشرانو عکسونه او معلومات ادرس شریک شي چې هغه پاکستان کې اوسېږي. 12 بجې یا 11 بجې تقریبا برید پای ته رسېږي، 2-3 ساعته بیرته یو بلر وړل کېږي، هغه په دیوال باندې لګېږي، وایي دا د ابوجهل زمان، دا فلان و فلان. دا الفاظ د چا دي، دا لیکل د چا دي، دا پلان د چا دی، دا جنګ څوک کوي، د جنګ ته لار څوک هواروي، دا د جنګ د زیادت سبب څوک دی. دا یې لګېږي د ما د شهیدانو توهین کوي، بخښنه غواړم د هغې نه کلي وباسي د مړو نه، ولې دا عکس العمل نه لري. طالب مجاهد یو طالب دی، یو مجاهد دی. لکه شیخ صاحب چې وفرمیل، د افغانستان د یو سرحد نه بل سرحده پورې افغان که پښتون دی که پرسیبان دی چې مسلمان دی د اسلام طرفدار دی، هغه یو افغان دی. که په خوست کې والو به یو توهین د شهید کېږي، کندهار کې به د هغې انتقام اخیستل کېږي، که په بدخشان کې کېږي، مثلا په هرات کې به د هغې انتقام اخیستل کېږي. ځکه ټول یو اډانه ده، ټول یو غلامان دي، ټول یو خلک دي. دا ګیله د بیا له موږ نه کوي چې ولې هجوم کېږي، دا ګیله د له موږ نه کوي چې ولې مثلا طالب یا مجاهد د موږ په قرارګاه یا پوستو باندې برید کوي. سبب د جنگ دوی دی، او دا په الله باور وکړي سبب د جنگ دوی دی. بمبرونه موږ ور باندې بند کړي و، دوی کوي. امریکایانو زما اخیستې وه، میلر په دې الفاظ ویل د میز په سر باندې، وایي د کابل د ادارې ذمهوار زه یم چې هغه به چپا نه وهي، هغه به بمبار نه کوي، هغه به توپونه نه ولي، هغه خلک دي چې نه کوي. دا دوی ور باندې کوي. دا خو نه ده چې بوټ د ده ده، دریشي د ده ده، اسلحه د ده ده، تیل د ده دي، جازونه د ده دي، او دا وایي چې ما د کابل په ادارې باندې تسلط نشته. غرض مې دا و، دا د هم په موږ باندې نه راوړي. پاتې شوه د مذاکراتو مسله. شیخ صاحب محترم وفرمیل چې مذاکراتو مسله کې کوم خنډونه دي، څومره پرمختګ څوک کوي او که نه کوي، هغه ښه تفصیل درکړو انشاءالله. په هغې به ستاسو قناعت شوی وي. دا د استاد په ارتباط باندې چې د پوهنتون د شاګردانو د محصلینو فاتحه یې د موږ وستایله. ګوره دا د موږ ورونه دي. هر هغه څوک چې د امریکایانو اشغال ته اشغال وایي، یا د امریکایانو ملاتړ کوي، یا د امریکایانو اداره، یا د امریکایانو په ملیشو کې کار کوي، هغې ته نه ورونه ویلی شو، هغه نه مثلا موږ ویلی شو چې دا خدای نخواسته افغانان دي. اما عام خلک که محصلین دي، که مشران دي، که زنانه دي، که ماشومان دي، هغه د موږ ملت دی، یو ولس یو، یو ملت یو. الله فرمایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. دا چې شیخ د قرآن او د حدیثو د موږ ته ناست دی او خپله موږ ته وایي چې څوک مسلمان قصدن قتل کړي د هغې جزا جهنم ده، نو د ما طالب د ما مجاهد والله که قتل کړي هغه هېڅکله دا کار نه کوي. د دې نه مطمئن اوسېږئ. پاتې شوه د استاد د هغه په ارتباط باندې، د منځګړیتوب یا د وسیط په ارتباط باندې امید الله تعالی رو چې وایي چې الایمان بین الخوف والرجاء، دا صلح داسې ده چې بین الخوف والرجاء. الله ته امید لرو چې د خلکو سره یو تقدم وکړو، یو پرمختګ وکړو. لکه تاسې چې وفرمیل چې یو قدم ور واخلئ خوشحاله کې، یو نه 2-3 ملګرو ور اخیستي دي، بیا به هم ور واخلئ. خو هغه شیان
چې اسلام سره په ټکر کې نه وي ستاسو د افغاني عنعناتو سره په ټکر کې نه وي که د اسلام سره په ټکر کې وي ستاسو افغاني کلتور عنعنات هغه شی نه مني هغه هېڅکله ممکنه نه ده چې په هغې باندې موږ د دوی سره توافق وکړو دا مذاکرات خدای نخواسته که نه کمیږي او که کمیابېږي فکر نه کوو چې په هغې کې بیا پرمختګ وشي هغه د اسلام موافق وي د افغاني کلتور د غیرت د شجاعت د همت د حجاب موافق وي په هغې کې به انشاءالله دا ملګري ډېر تنزل وکړي کوم مشکل به په هغې کې نه لرو او که بیا خدای نخواسته داسې وشول چې بیخي دې ته ضرورت شو چې یو څوک راشي سره په جریان کې به د شیان به سره شریکوو مشکلات به سره شریکوو یو کور مو ده یو وطن مو ده او زه په الله قسم خورم تاسې هم په دې باندې پوهېږئ چې د افغانستان د اشغال خاتمه یا مثلا د افغانستان ته اسلامي نظام راوړل امنیت راوړل یو د دې خلکو مسؤلیت نه دی دا ستاسو مسؤلیت دی دا ستاسو د بچیانو مسؤلیت دی دا ستاسو د اقرباو د ملګرو هم مسؤلیت دی دا یوازې د موږ مسؤلیت نه دی تر څو مو چې خاوره په امن وي خاوره د اشغال نه خلاصه وي په عوض د دې خدای نخواسته چې نن افغاني بلاک واټر لګېږي زما په کور باندې چپې وهي ماشوم مې د باندې وباسي زنانه مې د باندې وباسي ځوان مې په شهادت رسوي خو هغې نه خو دا ښه ده چې یو تر بله سره جوړ شي یو تر بله سره کینو تفاهم وکړو او پاتې شوه د امارت مسله تر اوسه پورې دوی نارې وایي جمهوریت د موږ دپاره سور خط دی او په دې نه شرمېږي چې د 20 کاله جمهوریت څه وکړل یعنې کومه لوبه وه چې جمهوریت ونه کړه او کوم فساد و چې جمهوریت رانه او کومه بدینی و چې جمهوریت رانه وړه کومه فحشا و چې جمهوریت رانه وړه وبګورو که کله دې ځای ته موږ ورسېدو چې افغانستان کې څه رقم نظام جوړ شي څوک یې په سر کې راشي هغه څوک یې په سر کې راځي چې هم د اسلام خدمت وکړي هم د افغانستان د خاورې خدمت وکړي دا که هر څوک وي دا لازمه نه ده چې خامخا د شیخ صاحب وي دا لازمه نه ده چې شیخ صاحب دلور یادم دا لازمه نه ده چې خامخا د مزمل صاحبي قاضي صاحب ګلرحمان دی وي چې افغانانو اتفاق ورباندې راغلو چې دا د اسلام خدمت هم کولی شي د افغانستان حدود هم ساتلی شي ارضي تمامیت هم ساتلی شي د ولس خدمت هم کولی شي خدای دې هغه رامخته کړي هر څوک چې وي چې الله ته قبول وي او که موږ الله ته قبول نه وو موږ خدمت نشو کولی زه خپله دا وایم چې الله د موږ به سر اقتدار نه راولي او دا چې په خلکو باندې یو شی تحمیلوو فکر کوم د تحمیلولو وخت به تر شوی وي هغه وخت به نه وي نور دغه تبلیغات دي چې کېږي او دا به انشاءالله کومه نتیجه نه ورکوي بخښنه غواړم که تاسو وخت مې ضایع کړی وي الله مو وسعت او خوشحاله اوسئ